دې پښتو مې غبرګ لاسونه راتړلي، ارمانونه مې ټول اور ته غورځولي. د بند شوي ګروپ تیاره اتاق کې ناست یم، یو تصویر دی ورته سا له تنه باسم. نظم قسمت الله همت. د سینې له ګڅه اړخه په عذاب یم، د سینې له ګڅه اړخه په عذاب یم. څلور لاره دی د ښار پکې ولاړ یم، ګیر چاپېره په یوه تللي پسې ګورم. اندامونه مې نری لړزې اخیستي، څوک مې ذهن ته راغلي پسې ګورم. ځان مې وتی له اختیاره مکمل دی، د سینې په ګڅ اړخ کې مې اور بل دی. د سینې له ګڅ اړخه په عذاب یم، ښه پوهېږم ته مې لوی یا بدنامي وې، خدای شته بیا مې هم آرام وې زندګي وې. په وجود مې درد په خدای داسې راخور دی، لکه لمر چې تندر ونیسي تیاره شي. غواړم واړه خاطرې ته له ځان پرې کړم، ګوندې لږ غوندې حالت خو مې پرېښه شي. د سینې له ګڅه اړخه په عذاب یم، دې پښتو مې غبرګ لاسونه راتړلي، ارمانونه مې ټول اور ته غورځولي. د بند شوي ګروپ تیاره اتاق کې ناست یم، یو تصویر دی ورته سا له تنه باسم. څو پوښتنې لا ینحل را سره پاتې، که کیدی شو چې ځواب یې راته راکړې هغه داسې دا دی څوک و او زه څوک یم، ولې ما ته دومره ګران شو، ولې لاړو، ولې تش میدان ته پاتې یک تنها شو، ولې هر یاد ته د بیل بیل په ژړا شوم، ولې هره سمه چاره مې ورانیږي، ولې ژوند مې راته ګام په ګام ګرانیږي، ولې تشه یې تر دې حد محسوسیږي چې اوس هره شیوه کال غوندې تېرېږي. د سینې له ګڅه اړخه په عذاب یم، ژوند په موږ عجیبه لوبه شروع کړي، ډېر یاران مې دي د بنګو پوره وړي. ساقیتوب مو هورې نه کړې، علمان نشته، معلومیږي له دې خوند د جهان نشته. ژوند بې موډه شان تصویر راته ښکارېږي، له راتلونکي هر پړاو مې کرکه کېږي. څه شوې ته که غږ مې تا پورې رسېږي، چې همت وي څوک نو دومره به ځورېږي. د سینې له ګڅه اړخه په عذاب یم، څلور لارې دی د ښار پکې ولاړ یم، ګر چاپېره په یو تللي پسې ګورم. اندامونه مې نری لړزې اخیستي، څوک مې ذهن ته راغلي پسې ګورم. ځان مې وتی له اختیاره مکمل دی، د سینې په ګڅ اړخ کې مې اور